هلمند مرکز لښکرګاه ښار کې د نوي ژوند په نوم د مور او ماشوم لپاره ځانګړی خصوصي روغتون پرانیستل شو. د دې روغتون مشر میرویس پوپل وایي په روغتون کې د مجهزو معیاري طبي وسایلو په ذریعه د ولادي او نسایي خدماتو او د ماشومانو درملنه کیږي. پوپل وایي پر دا روغتون 48 میلیونه افغانۍ سرمایه گذاري کړې ده. که زه وایم چې ماشوم که د وخت نه مخه پیدا کېږي هغه په حساب ماشین کې ساتل کېدل دا زموږ خدمات یا بعضې هغه عملیاتونه چې په هلمند ولایت کې پخوا ناممکنه وه یا ستونزمن وه هغه عملیاتونه دلته کېږي. او دوم زموږ د اطفالو بخش هم دی چې 2 بخشه لرو، نسایي ولادي او د اطفالو د بخش د تداوی یو مثال که زه ووایم چې په هلمند کې ډېره به سخته وه. پخوا که کوچنی خدای نخواستی ژړی به و د هغه د وینې اکسچینج پروګرام دپاره به بیخي خلک تلله و کندهار ته. د هغه دپاره موږ خپل متخصصین ډاکټران لرو چې هغه به انشاءالله په آینده کې هم دلې کېږي. هلمند کې دیني عالم شیخ الحدیث مولوي سید محمد سعید ذاکري د دا ډول روغتونونو پرانیستل د اسلام، بشریت او انسانیت له لحاظه خورا مهم وبلل او له ملي تجارانو وغوښتل چې د روغتیايي سکتور په برخه کې په پانګونې سره معیاري طبي خدمات د افغانانو لپاره وړاندې کړي. ولله الحمد د داسې نظام څخه برخمن یو چې هر ولسي وګړی، هر تاجر په دې ډاډه دی که زه دلته پانګونه سرمایه گذاري کوم په هر بخش کې د اقتصاد دپاره، د صحت دپاره، د ټولنې د خودکفایي لپاره یو ګام اخلم. دا ګام به مې هم په لوړه کچه ستایل کېږي، هم به زما د دې کار قدرداني کېږي او هم به مې امنیت خوندي وي. زما ګټې، زما تاسیسات به ټوله لکه زما چې وه تر پایه پورې به زما یې د هغې ګټې به هم زما په اختیار استعمالیږي او کارول کېږي. روغتون د پرانیستي په مراسمو کې روغتیاپال ډاکټر محمد ویس وویل د دې ډول خصوصي روغتیايي مرکزو په پرانیستلو سره به په ټولنه کې د مور او ماشوم د مړینې کچه کمه شي. خو الحمدلله د امن پر راتلو سره د افغانستان د اسلامي امارت پر راتلو سره نن یو عادي روغتون ځان تقریبا 80% 40% ځان د دولت اصول ته برابروي. همدا ډول یو بل روغتیاپال ډاکټر جعفر وطنوال وایي د دا ډول خصوصي روغتیايي مرکزونو په پرانیستنې سره تر ډېر حده هلمند کې د مور او ماشوم د مړینې کچه کمه شوې ده، خو لا هم په دې برخه کې معیاري خدمات او پانګونې ته اړتیا ده. ډېر مهم کار دی چې دلته به د دې ځای څخه به ژوند پیل کېږي، انشاءالله یو صحیح ژوند به پیل کېږي او په ضمن کې به هم مور راحته کېږي، ښه به مدوا کېږي، تداوي به یې ښه کېږي او هم به ماشوم ښه تداوي کېږي. د یادونې وړ چې د اسلامي امارت په واکمنېدو سره په دولتي کچه د روغتیايي خدماتو د وړاندې کېدو ترڅنګ په خصوصي روغتیايي مرکزو کې ملي پانګوالو سرمایه ګذاري کړې.